اسلامي امارات وایي چې بهرنۍ اړیکې د پراختیا په حال کې دي او اوس مهال د نړۍ له شاوخوا 40 هیوادونو سره ډیپلوماټیکې او قنصلي اړیکې ساتي. کابل وایي چې ټول هیوادونه کولی شي افغانستان ته راشي او دلته خپل سفارتونه پرانیزي په دې شرط چې د افغانستان ملي ګټو، خپلواکي او ارزښتونو ته درنښت وکړي. خو له دې ټولو سره بیا په تیرو 3.5 کلونو کې د امارات حکومت هیڅ چا په رسمیت نه دی پیژندلی او لا هم د کابل او واشنګټن اړیکې کړکېچنې پاتې شوي دي. د نن شپې په تودو خبرو کې د اسلامي امارات بهرنۍ اړیکې او د دغه حکومت د ډیپلوماسي دستګاه تر ضربین لاندې بیایو او څو مهمې پوښتنې پکې لرو. اوس مهال د اسلامي امارات بهرنۍ اړیکې په کوم وضعیت کې دي؟ آیا د تقابل او د فشار سیاست به کار ورکړي او که څنګه؟ ولې نړۍ په افغانستان کې پر شته واقعیتونو باندې سترګې پټوي؟ سلامونه عزتمندو لیدونکو، ستړي مه شئ. تاسو ته د خبرې ګورئ، زه مسعود نیازی یم. راسره په دې بحث کې درې قدرمنو میلمنو ګډون کړی دی. د سیاسي چارو شنونکی روح الله هوتک صاحب، سرمؤلف او د پوهنتون استاد دکتور عنایت الله عادل صاحب او د سیاسي چارو بل افغان شنونکی ادریس محمدي زازی صاحب. تاسو ټول ستړي مه شئ، په خیر راغلئ. هوتک صاحب، بحث مو تاسو سره پیلوم. وروسته له 3.5 کلونو څخه اوس مهال که وزغلنده کتنه وکړو د اسلامي امارات بهرنیو اړیکو ته، په دې وضعیت کې، په دې حالت کې دغه اړیکې په کوم حالت کې دي؟ څنګه روانې دي؟ څه ډول یو بهرنی سیاست اوس مهال امارات لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جناب نیازی صاحب، تاسو، جناب دکتور صاحب محترم زازی صاحب، تخنیکی همکارانو محترمو لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. علیکم السلام. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان اډانه او په سیاسي چوکاټ کې دننه د اوسنی نظام د مختلفو ننګونو سره مخامخ ده او د دې ترڅنګ چې په دریو بودونو یا په دریو برخو کې دننه وڅېړو. په دوو هغو برخو کې چې د افغانستان لپاره یې په صلابت او حیثیت کې دننه تر یو حده پورې لاسته راوړنې درلودلې او په دغه یو بود کې چې تا یې یادونه ترې وکړله چې د رسمي او د رسمیت پیژندلو مسله ده، په دې برخه کې لا پاتې راغلی ده. سره له دې نه چې د افغانستان په جغرافیه کې دننه د تقابل موضوع د افغانستان د جغرافیې په وړاندې باندې د تقابل موضوع لکه څنګه چې انګیرل کېږي دغه رقم چې داسې یو سیاست په افغانستان کې دننه تحمیل سوی ده د بهرنیو لخوا نه او په یو نوع باندې د پنځونې مخه نیول سوې ده. له بده مرغه تقریبا په دغه 3 کلونو کې انګازې یو په بل پسې په مخ باندې روانې دي. دا د حل یو طرف نه ده او نه هم د حل یوې خوا ته رسیږي. دغه د تقابل سیاست په یوازې توګه باندې بهرانیان او په راس کې امریکایان مدیریت کوي او له همدغې امله یې په نړیواله سطحه باندې دننه د افغانستان د انزوا ته د کش کولو په برخه کې مؤثر تمام شوی ده. رابطو دې ته چې په کومو برخو کې دننه د افغانستان اسلامي امارت د دغه سیاست د مقابلې په چوکاټ کې دننه استقامت ښودلی ده او کومې لاسته راوړنې یې درلودلې. لومړی په 2023 کال کې تاسو ولیدل چې د افغانستان اسلامي امارت د ازبکستان او د متحده اماراتو کې دننه د سفارت په کچه باندې دننه خپلې قنصلي خدمات پیل کړل. لږ نه وروسته د سعودي عربستان سره هم په افغانستان کې دننه د سفارت چارې پیل سولې. بیا ورپسې په نورو هیوادونو کې لکه څنګه چې د 40 په شاوخوا کې هغه استازګرلوي موجودې دي او په کور دننه د 10 نورو هیوادونو د سیاسي تعاملاتو په برخه کې دننه استازګرلوي خلاصې سوي دي او له هغوی سره راسه درسه روانه ده. متحده عربي امارات، آذربایجان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، روسیه او د مرکزي اسیا هیوادونه د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په برخه کې دننه له افغانستان سره هغه انځور یا هغه مسیر طی کوي چې تقریبا مثبت ده د افغانستان لپاره او مهمې لاسته راوړنې پکې لري. په 2023 کال کې 14 اروپایي هیوادونه د افغانستان د اسلامي امارت د بهرني سیاست په لړ کې دننه هغه سفارتونه چې د افغانستان په واک کې نه وو وتړل سول او د یو څو هیوادونو سره یې دننه د افغانستان اړیکې ورغول سولې. ایټالیا او نیکاراګوا په افغانستان کې دننه غیر مقیم سفارتونه خلاص کړي دي او دغه لړۍ په دغه برخه باندې خلاصه سوې ده. د قزاقستان او قرغیزستان هغه هیوادونه دي چې د اسلامي امارت نوم یې له ممنوعه نوملړ نه ایستلی دی. یو له بهرني سیاست په چوکاټ کې دننه همدغه برخه د لاسته راوړنو په برخه کې بللی سو او چې یوه مهمه لاسته راوړنه ده. د اسلامي امارت چارواکو په 2023 کال کې په اکثره هیوادونو ته سفرونه درلودل او د افغانستان په تړاو باندې نړیوالې غونډو کې همیشه د کنفرانسونو محور و چې له نیکه مرغه په اکثرو موضوعاتو باندې دننه د افغانستان د حقایقو انعکاس له همدغه عمله موجود و په لاس باندې راغلی ده. د اقتصادي پروژو د پلي کولو په برخه کې دننه
د ټاپي پروژه د کاسای کازار حتی د ریل د برخې پروژې او یا د دې ترڅنګ په میلیارډونو ډالر باندې دننه د افغانستان کې د سرمایه ګزارۍ لپاره د فرصت زمینه مساعده شوې ده چې په دې کې ان تر برطانیې پورې هم شامل دي چې په افغانستان کې دننه یې د پانګونې په برخه کې په هغه سرمایه ګزاري کړې ده. په همدغه څنګ باندې ویلی سو چې د 1400 کال نه رانیولې تر دې اوسه پورې اکثره هغه فرصتونه چې په بهرني سیاست کې لازم و د افغانستان لپاره د افغانستان له طرفه په ډیپلوماتیک مسیر کې په داسې شکل باندې مدیریت سوله چې د هغو انزواو مخه ونیول سوله، لکه د درېیمې د دوحې ناستې په دې وروستیو کې کله چې په نړیواله سطحه باندې دننه په افغانستان کې د انزوا د کش کولو کوشش راپیل سه او د ملګرو ملتونو د سازمان نه په استفاده باندې بهرنیو هیوادونو یا غربي هیوادونو او په راس کې امریکایانو د دې تکل درلوده چې د افغانستان اوسنی نظام د سیاسي کشالۍ او له انزوا سره مخامخ کړي. نو په دغه صورت کې د سیمې هیوادونو په راس کې همدغه مهم هیوادونه چې د امنیت د شورا غړي دي چې روسیه او چین د له دېونه په استفاده باندې وکولی سولی افغانستان په دغه 3 کلونو کې له سیاسي انزوا څخه وساتي. ډېره زیاته مننه کور دې ودان. عادل صاحب که چیرې تېر امارات ته وګورو، اول امارات ته شاوخوا 4 ملکونه وو چې دغه حکومت یې په رسمیت پیژندلی و، خو دویم امارات کې چې اوس مهال حکومت ولي کوي هیڅ چا دا حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دا په بهرنیو اړیکو کې یو پرمختګ دی که یو شاتګ دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن نیازی صاحب تاسو ته، ستاسو درنو همکارانو ته او درنو میلمنو ته، همدارنګه ټولو لیدونکو ته د زړه له کومې سلامونه، احترامات او نیکې هیلې وړاندې کوم. ګورئ، چون د هر وخت او د هرې زمانې مستقل ځینې حالات وي او ځینې فرصتونه وي او ځینې چیلنجونه وي چې په هماغه وخت کې باید د هغې څخه استفاده وشي. لکه څنګه چې په دې وختونو کې ځینې ډېر ښه فرصتونه راغلل او لله الحمد اسلامي امارات هغه د ښو او د هغو کړنو چې هغه یعنې د هیواد په نفع دي، د افغانانو په نفع دي او همدارنګه د نظام په نفع دي، د هغې هغه لیست او نوملړی یې ډېر اوږد دی او لله الحمد هغې ته اشاره نه کوو. او دا چې د ستاسې د پوښتنې په اساس باندې چې تر اوسه پورې ولې ځینو هیوادونو یا بلکې نړۍ کې هیڅ هیواد دې ته راوړاندې نه شو چې په رسمیت سره یې وپېژني، دلته یو خو دا ده چې موږ د یو ډېر لویو چیلنجونو یا د لویو ستونزو څخه راوتلي یو چې په ټوله کې د ناټو او همدارنګه د امریکې سره مقابله وه او لله الحمد چې هغوی ماته وخوړه او بالاخره افغانستان په داسې حالت کې پاتې شو او خپل منځي جوړښت زموږ د نظام او همدارنګه په نظام کې د هغه طرحو، د هغه پالیسیو، د هغه کړنو چې هغه لازمې وې تر څو داخلي پالیسي او داخلي کړنلاره او همدارنګه بهرنۍ پالیسي باید سمه عیاره شوې وای او په دې باندې کوټلي ګامونه پورته شوي وای او هغه مهمې نقطې یا مهم برخې قدمونه چې هغه مهم وو او اساسي وو په هغې باندې تمرکز شوی وای او بالاخره لکه د نړۍ نه یا د نورو هیوادونو نه چې بنګلادیش او همدارنګه سوریې نور هیوادونه یادولی شو، د هغې نه کله وګورو او زموږ خپل پرمختګ او لاسته راوړنې او همدارنګه فرصتونه چې موجود وو له هغې نه څه په دې کې ګټه نه ده پورته شوې، هغه لاملونه یې شته دي. لاملونه یې هم چې په د خپلو هیوادوالو سره ګډه ژبه او همدارنګه د نړۍ سره ګډه ژبه او ځینې موانع چې هغه ډېر جزوي او یا اساسي نه دي په هغې باندې زیات تاکید کول او بلکې هغه عمومي مهم اهداف او موخې هغې پرېښودل. نو دغه ځینې مثلا یوه بېلګې ویلی شو چې هغه جزوي موارد څه دي چې په هغه باندې ډېر زیات تاکید شوی ده،
د لویو مواردو نه سترګې پټې شوي. بله یو دا ده چې په ټوله کې عموما د ملت سره او د هیوادوالو سره ګډه مشترکه ژبه نشته ده. د هغوی سره تفاهم یا د هغوی سره یعنی همغږي یا هغوی خپل ځان په نظام کې نه ویني، نو له همدې وجې نه ورځ تر بلې ملت د خپل نظام څخه واټن پیدا کوي. نو کله چې واټن پیدا کوي په دې کې خلک ناراضه او همدارنګه ستونزو ته سره مخ دي او ځینې وړه خبرې چې هغه حقوق د هیوادوالو دي چې د تعلیم مسله ده، همدارنګه د کار مسله ده د ناسو، او همدارنګه د اساسي قانون مسله ده، کار د اهل کار ته دی، او همدارنګه په هیواد کې د هغه اساسي او مهمو کړنو چې ټول هیوادوال په دغه خپل په نظام کې ځان وویني او څوک په دې هیواد کې یعنی مشترک خپل ځان وویني او ځان او خپل مطمئن واوسیږي. نو په دې اساس باندې دغه ستونزې او ننګونې وې چې تر اوسه پورې نه یو توانېدلي چې په رسمیت باندې وپېژندل شو. ډېره زیاته مننه، په خیر اوسئ. زازی صاحب فکر کوئ چې د اوسني افغانستان د بهرنیو اړیکو تصویر څه ډول ښکاري؟ مننه کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نیازه صاحب محترم، تاسو ته سلامونه نیکې هیلې. عادل صاحب ته، هوتک صاحب ته او ټولو درنو لیدونکو اردونکو ته سلامونه او نیکې وړاندې کوم. نیازه صاحب محترم، له اوایلو نه تر اخره پورې تر دمګړې پورې زما پر اند، زما تر مطالعې، زما تر نظر سنجي، زما تر څېړنې د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو پالیسیګانې زه هېڅ خوب پکې نه ګورم، زه هېڅ فی پکې نه لرم، زه هېڅ ملاحظات پکې نه لرم. الحمدلله په دغه رقم باندې زموږ بهرنۍ پالیسیګانې طرح شوي دي او مخته روانې دي چې تر اوسه پورې موږ پر یو هیواد باندې تکیه نه ده کړې، پر یو براعظم باندې مو ملانده تړلې او یو هیواد ته هم شاندې وراړولې، بالخصوص تر امریکا پورې چې دلته چا خبره چې ماته شوله پر هماغه 15 د اګست باندې ماښام سره چې مجاهد صاحب کومه ژمنه وکړله چې زموږ سیاستونه، بهرني سیاستونه به اقتصاد محوري سیاستونه وي، او هغه کې مونږ امریکا ته هم لبیک وایو چې راځه راشه امریکا بیرته راوګرځه، د اقتصادي محور لاندې اقتصادي فرمونو سره را بیرته راوګرځه، اولین ځای درته مونږ فراهم کوو. مجاهد صاحب الفاظ دي چې بیرته راوګرځه، اشغال ختم شولو، اوس بیرته راوګرځه، راځه راشه سفارت دې خلاصوي، تجارت خونې خلاصوي، سیستمونه سره جوړ کړه، هر څه درته جوړ دي. تر نن ورځې پورې که بهرني پالیسیګانې دي، لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه چې پخوا 4 مملکتونه پېژندل، اوس هم یو هم نه پېژندلو. زه وایم چې اوس مو 40 مملکتونه پېژني، تر 40 مو زیات پېژني، خو په غیر رسمي ډول باندې موږ مشروعیت حاصل کړی دی. دا چې په اوازي الفاظو باندې نشي ویل هغه جدا باز دی، کنې هغه د مشروعیت کوم الفاظ جدي، کومه پالیسي چې دی، کوم پروسیجر چې باید په نړیواله کچه باندې وي، هغه ټول سره ته مراحل شوي دي چې تر ټولو ستر مثال چین کې ده، بلال کریمي صاحب هلته دی، کوم تدابیر چې دلته ونیول شول، کوم تدابیر باندې د لبیک وشولو، هماغه د رسمیت پېژندنې لپاره تر ټولو واضح ثبوت و. که ولې نه وایي، ولې په رسمیت نه اعلانوي، ولې رسمي نه اعلانوي؟ له امریکا نه ډارېږي؟ نیازي صاحب محترم، نړیوال یو فکر او افکار لري. نړیوال لکه زه بار بار خبر کوم چې نړیوال له تدابیرو څخه کار اخلي. نړیوال موږ او تاسو غوندې احساساتي نه دي، هغه 10 قدمه مخکې خپل آینده ګوري او 10 قدم شاته خپله سنجوي. هغوی ګوري چې په څه وخت کې کوم اقدام وکړي چې دوی ته اقتصادي سیاسي تاوانونه ونه رسیږي، چې هغه چین هم ارزیابي کوي، روسیه هم ارزیابي کوي، استرالیا هم ارزیابي کوي. دلته امریکا په هغه رقم باندې شکست خوړلی ده چې که چېرته هر څوک دفعتاً رامخته شولو او افغانستان په رسمیت سره وپېژندلو، امریکا سره تقابل ته ځي، ځکه چې بندیزونه پر ما باندې امریکا لګولي دي، تحریمونه په ما باندې امریکا لګولي دي، او وسلې کرښې ماته امریکا کش کړي دي. کنې راځئ د استرالیا په شمول، د امریکا په شمول، د روسیې په شمول، د چین په شمول باندې آیا په افغانستان کې صرف هماغه 4-5 مشکلات دي چې امریکا ښکلي دا مشکلات؟ که هغې ورته نور هم دي، نور هم دي. ریاضي صاحب محترم، دلته یو نوی تشکیل حکومت راغلی دی، مشکل به اداره کې وي، مشکل به سیاست کې وي، مشکل به اقتصاد کې وي، مشکل به زموږ هر برخ کې وي، خو ته ولې صرف هغه نقطې اخلي، استرالیا، امریکا، اروپا، استرالیا چې صرف آبادار درته ویلي دي، خو دې نه دغه معلومیږي چې امریکا تابع دي دغه نور مملکتونه،
دا نور مملکتونه د امریکا تابع دي، د امریکا سترګو ته ګوري چې که چېرته زه په غیر مستقیمانه ډول باندې افغانستان اوس په رسمیت سره وپېژنم، دویم قدم دا په دې معنی چې امریکا ته تقابل ته ځم. هغوی د خپلو خیر ښېګڼو لپاره، د خپلو سیاستونو لپاره، د خپل اقتصاد لپاره افغانستان سره دفتن هغسې اړیکې لري چې باید یو رسمیت شناخته مملکت سره باید ولري، لکه رسمیت شناخته حکومت سره سفارت لري، سیاسي نماینده لري، اقتصادي راکړه ورکړه لري. کنې هغه مملکتونه تاسو ګورئ چې راکړه ورکړه سره نه لري، هغه بیخي کنار ته غورځول شوي، د هغو سره نه څوک سیاسي رفت آمد لري، نه اقتصادي رفت آمد لري، نه څوک یې هلته قدم ورږدي او نه څوک یې قدم کېغوستلو ته پرېږدي. بخیر سلامت اوسئ. هوتک صاحب، ښه نن سبا د امارات په بهرنیو اړیکو کې ستره موضوع د رسمیت پیژندو ده. د اسلامي امارات د رسمیت پیژندو په برخه کې هغه د ستونزې ریښه چیرته ده؟ دا غوټه چیرته راټوله شوې ده چې نه خلاصېږي په دا تېرو 3.5 کلونو کې، بیا په ځانګړې توګه د امریکا له لوري؟ له ټولو د تقابل مسله ده، د عقدهمندانه سیاست د مخ ته وړلو مسله ده، د خپلو اهدافو هغه اهدافو چې دوی خپلې ګټې پکې خوندي ساتلي دي او د نورو پروا نه پکې ساتل کېږي، دغه مسله ده. د دې لپاره چې دا فضا په همداسې یو مختل شکل باندې وساتي، جناب نیازی صاحب فضا په داسې شکل باندې مختل وساتي لکه دا پرون ورځ باندې د امنیت شورا یا د هغوی په مورد باندې چې د افغانستان د تروریزم یا په افغانستان کې د ترهګرۍ د موجودیت په اړه باندې خبره کېدله. نیازی صاحب زه په صراحت باندې وایم که چېرې د افغانستان نماینده هلته موجود وی نو هغوی به ګوته په ګوته باندې دا ټول خپل فعالیتونه ورښودلي وه او دوی به په دې باندې قانع کړي وو چې په افغانستان کې د ترهګري نشته. دوی به په دې باندې واقف کړي وو چې په افغانستان کې د نه په دغه عنوان باندې تاسو خبره نور د چلښت وړ نه ده او که چېرته تاسو کوم یوه ستونزه لرئ موږ یې د حل لپاره جوګه یو. خو د همدې لپاره دغه فضا په همدغه شکل ساتل سوې ده تر څو د خپلو منافعو د تامین په خاطر باندې افغانستان او د افغانستان نظام له خپل ځان نه دفاع ونه شي کولی. که چېرې د رسمیت پېژندلو موضوع پکې راغلله بیا به دوی دلته نیابتي ډلې ترزیق نه شي کړلی، یوازې په افغانستان کې نه، په پاکستان کې به یې ونه شي تربیت کولی، په ایران کې به یې د هغوی په ضد باندې استفاده نه کړي، په منځني اسیا کې به استفاده نه کړي او په نوره نړۍ کې به له دغو نه استفاده ونه شي کولی. دا یوه مهمه نقطه همدغه ده. یوازې امریکایان له دغې نقطې نه همدغه غرض لري چې دغه فضا په داسې شکل باندې یو پرده پوښه وساتي تر څو افغانستان په سیاسي ډګر کې دننه د خپلو انظارو د خپلو حقایقو د برملا کولو لپاره فرصت ونه مومي. دومه مسله دا ده د دې په وړاندې باندې د نن د سړې جګړې په برخه کې تاسو د تبلیغاتو مسله له ټولو ښه کتلی سئ. ګورئ دا اوس هم کوم 40 هیوادونه یا په شاوخوا کې دننه چې له افغانستان سره تعامل لري دا یې هم په یو نوع باندې په ویره کې اچولي دي. د چین سره په وړاندې باندې مقاومت کول او یا د هغوی په وړاندې باندې تاجراتو وضع کول دا یوازې د دې لپاره دي چې له امریکایانو سره بد لري، نه د امریکایانو د منافعو په وړاندې باندې خطر دي. یا چې پرون د بلک هاک تیاري اوبه دانې ازبکستان ورکولې او بیرته یې تر غجې پورې لېږلې لکه جازي صاحب چې اشاره ورته وکړله، دا خو د دې لپاره نه و چې دوی نه غوښتل ازبکستان له افغانستان سره د میلیاردونو ډالر تعامل نور قطع کړي او په دغه برخه کې اقتصادي راکړه ورکړه ونه لري، نه یې غوښتل چې له امریکانو سره ځان په تقابل کې واچوي. نو په همدغه صورت کې د تقابل مسله سوله، د فضا د مختل مسله سوله او د دې ترڅنګ د تاجراتو په نړۍ کې د راج د چلولو مسله ده. او په دغه راج چلولو کې دننه زه فکر کوم امریکایان د خپل ډیپلوماسي او د خپل مانورونو په چلولو کې تر دې اوسه پورې بریالي راوتلي دي او دغه بریا یې د دې سبب سوې ده چې د افغانستان د تعاملاتو او د افغانستان د اسلامي امارت د هغو بهرني سیاست د اصولو چې اقتصاد محوره سیاست ده، متوازن سیاست ده، متعارف سیاست ده او د ټولې نړۍ لپاره د مومد سیاست په لاره کې اچولو یا د هغې د اختیار کولو په برخه کې دوی خنډونه واچوي، دوی په وړاندې باندې مشکلات جوړ کړي او دوی په یو نوع باندې تر منحرف کړي. ښه هوتک صاحب نه کېږي چې د مذاکراتو یو پړاو پیل سي د قلم دغه امریکا سره ناسته او پاسته وشي چې دوی بالاخره څه غواړي او یو څه واقعیتو ته هم وکتل شي که امریکا اوس امارات په رسمیت نه پېژني، قوت ورسره شته، زور ورسره شته، هغه ډېر هېوادونه هم ترې متاثره دي چې د ده په امر باندې دغسې یو کار نه کوي. حداقل یو څه موږ هم په بعضې برخو کې تغییر راولو چې د تعامل او د خبرو لاره پراخه سي، هواره سي. یو څو ټکي درته یادوم. د رسمیت پېژندلو په مورد باندې فکر کوم یوازې نه یو دغه ده چې معتدل سیاست سته. په افغانستان کې ټول فکتورونه نهایي سوي دي. په افغانستان کې د جغرافیې متمرکز نظام، امنیت، دا ټولې برخې سته. په بین المللي نورم کې دننه افغانستان په وړاندې د رسمیت پېژندلو په برخه کې هیڅ نوع مانع موجوده نه ده. عامل خو دغه و چې دا ما وویلې. اوس که موږ دغه خبره کوو د تعامل د زیاتوالي په خاطر باندې خنډ دغه نو راځو دې ته چې ولې اقتصادي بندیزونه لګیږي. هدف هم همدغه ده چې باید دا نظام ضعیف سي عقدهمندان چوکاټ کې. ولې د بشري حقونو مسله په افغانستان کې دننه له ټولو نه مخکې د سر خط په توګه باندې یادېږي. زه فکر کوم چې د بشر د حقوقو مسله د افغانستان
لپاره د بهانهجویي تقریبا یو پول ګرځېدلی د هغه مسله چې که موږ چیرې د نجونو د تعلیم او د ښځو لپاره د کار د فرصتونو د برابرولو په برخه کې دننه اقدام ترسره کوو او وړاندې ورځو موږ د تعامل په خاطر باندې ځینې قدمونه وړاندې کولی شو چې موږ د په جای د دې باندې چې تقابل ته سره ولویږو د مذاکرې میز ته سره کیږو یعنې داسې بهانه به بله پاتې نه وي خو دا به په زغرده درته وایم چې امریکایان له افغانستان اسلامي امارت سره تر اوسه پورې د مذاکراتو دروازه نه ده تړلې که یې تړلې وای نو دا بله ورځ بندیان باندې سره تبادله کول تړلې خو یې بالکل نه ده بلکې د پراخوالي لپاره یې باید ځینې فرصتونه چې خلاوې په داخلي چوکاټ کې دننه موږ لرو د هغه د حل په خاطر باندې اقدام وکړو تر څو موږ دغه بین المللي یا په نړیواله سطحه باندې دننه په ټولنه کې مدغم سو. ډېره زیاته مننه. بخیر اوسئ. عادل صاحب حتما په منځني ختیځ کې مطالعات لرئ په اسلامي برخه کې هم. زه یو دوه مثال یادوم تاسو وایئ چې دغه توپیرونه چیرته دي. ډېر افغانان هم دا خبر راپورته کوي چې که په منځني ختیځ کې په سوریې کې احمدشاه را واک ته ورسېدل څنګه سوریه هغه بهرنۍ اړیکې پراخې شوې نن اروپا تصمیم نیسي چې بندیزونه پرې لرې کړي دغه بهرنی چارو وزیر هغې خواته سفرونه کوي مشران هغې خواته ورځي ولې په افغانستان کې چې جګړه پای ته ورسېدله یو نظام یو حکومت راغلی ده چاته هم ضرر نه رسوي په خپلو ژمنو باندې درېدلی ده ولې له افغانستان سره داسې د اړیکو یو پریکون دی؟ ګورئ نیازی صاحب مخکې هوتک صاحب ډېره موضوع ډېره ښه شرحه کړه په حقیقت کې اصل موضوع دا ده چې د ابتدا نه په افغانستان باندې یا د افغانستان د ستراتیژیک موقعیت او همدارنګه د افغانستان دغه منځنۍ نقطه او بهترین موقعیت دا د نړۍ هیوادونه لکه د اوس چې په امریکې دلته کوم اشغال دپاره راغلي وو افغانستان یې اشغال کړی و دا د دې هغه نه وه مطلب چې دا صرف غوښتلي چې په افغانستان کې یو مرکزي نقطه ولري نو یوازې اوس چې کوم حالات افغانستان یا افغانان ورسره مخ دي د نړۍ هیوادونه په ځانګړي ډول سره ګاونډیان د خپلو ګاونډیانو څخه مثال پاکستان د هند سره ستونزه لري ایران د خلیج سره ستونزه لري روسیه د امریکې سره ستونزه لري د چین سره ستونزه لري او هغوی خپل منافع په دغه مرکزي اسیا چې افغانستان دی په دې ځای کې خپل منافع لټوي نو د منافعو دپاره اوس امریکا که چیرته امریکا اوس نه غواړي چې په افغانستان کې یو واحد او یو خودمختاره او واکمن نظام قائم شي همدغسې بانې ورته لټوي همدارنګه ستونزې ورته پیدا کوي همدارنګه وړې وړې نقطې ورته راپورته کوي مخالفین یا همدارنګه ډلې ټپلې ورته را جوړوي نو دلته زموږ دا خو د دښمن یا د امریکې یا د نورو دا کار دی اما خپله موږ افغانان باید څه وکوو د ټولو نه مخکې زموږ مسؤلیت دا دی چې په خپلو کې سره یو بل سره ومنو یو بل سره وزغمو او هیواد د هیواد ته نجات ورکړو او یو بل سره ورونه دلته ژوند وکوو او خپل هر څه منحصر تر یو منطقې او تر یو ولایت او تر یو مثلا څه وکړو موږ یو بل سره زغملی دي یو هیواد کې ژوند کوو یوه خاوره کې یو ګرځو راګرځو څوک موږ ته څه نه وایي حکومت هم زموږ د بهرنیانو لله الحمد هر څه ټول جوړ دي زموږ په فعلي حالاتو کې چې کله اوس موږ د 12 میلیونو نه زیات مهاجرین لرو په نوره نړۍ کې هغه زموږ دپاره موږ په مقابل کې تمویلیږي او تجهیزیږي افغانستان دپاره د مشکلاتو لپاره رالیږل کیږي همدارنګه د هغوی ستونزې او دلته چې کوم افغانان دي هغوی هغه مخکې هم اشاره ورته وکوله بار اشاره نه ده چې زه اوس بار په دې باندې انتقادونه وکړم لله الحمد نظام ډېر بهترین فرصتونه شته او ډېر بهترین کارونه ترسره شوي دي خو نور هم لږ نور هم په خپل یعنی خپله په دې کې کوشش پکار دی چې فکر ورباندې وکړو او خلا چیرته ده ستونزه چیرته ده زه دایم هغه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یو حدیث چې فرمایي صلی الله علیه وسلم لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين یو مؤمن له یوې سوړې له یو غار څخه دوه ځله نه چیچل کیږي موږ 50 کاله تجربې لرو او 11 حکومتونه تیر شوي دي د هر یو پر خپل ځله په زور باندې کلي نه کیږي او په دې باندې هم نه کیږي چې لکه هر څه په خپل څه چې وایي مانند من دیگر نیست به یو بل وزغمو او د یو بل ته په احترام باندې قائل شو یو بل ومنو کور د ودانزادی صاحب له افغانستان سره د نړۍ په اړیکو کې د بشري حقونو مسله واقعا یوه ستره کرښه ده که نه یوه پلمه ده
نیازي صاحب محترم ډېر ښه سوال دی، خو ستا سوال ته به زه بل ځای نه راتاو شم، بل ځای نه راتاو شم. امریکا ټرمپ چې کله کېناستلو تقریبا داسې فرمانونه داسې خبرې سره وکړل چې که چېرته افغانستان اسلامي امارت کړی وی سرې کرښې به وي، افغانستان به نور محدودونه زیات شي. لکه USAID بنده کړه د امریکایي مستې، نن سهار یې ویل چې صد امریکا راډیو هم بند، اروپا غږ هم بند، ورسره نړیواله محکمې باندې هم بندیزونه. یعنی یو څه غږوي چې هغه له منطق څخه هم لرې دي. فلسطینیانو ته وایي چې فلسطین څخه لاړ شه، مصر ته لاړ شه، عربستان ته ځای ورکړي، دا مصر خوښه کړي اسرائیلیانو ته. خو همدا به ملي ګټې ملي ګټې نه دي نیازي صاحب محترم. امر در باندې چلوي. ما تا کې ضعف نقطه لیدلې ده، ما تا کې نفس لیدلی چې ما تا نفس څومره ضربان وهي دقه کې، زما تا شجاعت لیدلی چې ما تا یو بل وینو ته ناست یو. خو دغه د ضعف نقطه به وار نه کړو، د نجونو مکتبونو مسله به حل سي، خبره به ختمي. اوس خو تیار او پلمه په لاس کې لري ټول نړیوال باسي. درته کوم دلته ستا نقطه ته بیا راځم. ضعف نقطه مسلمانانو ورکړې ده نیازي صاحب محترم. دا چې نن درته وي چې فلسطینیان د له غزې څخه ووځي لاړ دي شي مصر یوه لنډه دم واخلو بیرته به راشو. عزتمندو لیدونکو ورځ لنډې دمې ته له دمې وروسته تودې خبرې دوام لري. تودو خبر ته بیا هم ښه راغلاست. مهرباني عزازی صاحب. نړیوالو مسلمانانو کې نفس لیدلی چې تر کوم حده پورې یو بلې وینو ته تږي دي. د پاکستان، افغانستان، ایران حاصل قیاس، تاجکستان حاصل قیاس. ځکه درته وایي که نه چې فلسطینیان د له غزې څخه وځي، غزه د پرېږدي فلسطین ته، اسرائیل ته، اسرائیل د ګریټ اسرائیل جوړ شي. دا یو نقطه په نړیواله سطح باندې. په داخلي سطح باندې نیازي صاحب محترم موږ خارجي پالیسیګانو کې ډېر نږدې شوي یو، ډېر نړیوال سره نږدې شوي. نړیوال سره مو هغه بارډر، هغه مجهول نقطې، هغه منفي تبلیغات، هغه منفي 20 کلن تبلیغات چې سره صورت نیولی و، یقین په خدای وکړه تر 95% پورې نړیوال ته موږ اطمینان ورکړی دی چې هغه څه ما اورېدلي وو زموږ په تړاو باندې هغه ټول غلط دي. زه هغه څه نه یم، زه دغسې یم چې مخامخ درته ناست یم. ته سوال وکړه زه جواب درکوم، دا څه چې دا اورېدلي زه د جواب درکوم. خو بیا هم سیاست کې خارجي پالیسیګان یا بهرني پالیسیګان پر داخلي پالیسیګانو باندې ولاړ دي. راځي د ویتنام پالیسي غوره کړو، د جاپان پالیسي غوره کړو، که نور نه راځي چین پالیسي غوره کړو. دا مملکتونه نړیوالو په رسمیت سره ونه پیژندل، دا مملکتونه د نړیوالو په چنده باندې جوړ نه شول، دا مملکتونه په خیرات باندې جوړ نه شول، دا مملکتونه په جولې باندې جوړ نه شول چې قربان شم. زما زلزله ځپلو سره کومک وکړي، زما خیراتخوارو سره کومک وکړي، زما سیاستو سره کومک وکړي، زما دې سره کومک وکړي. چاپیر کړو، لاس خپل بچیان د لاس چاپیر کړلو. ورته ویل چې تاسو زما مسؤلیت دی، زه به دې جوړم خپل ملت ته ویل، او ملت هم ورته ویل چې ته مشر یې، زه در سره ولاړ یم. افغانستان کې به د 100 کلونو کې وګوره چې څومره نظامونه تللي دي او څومره نظامونه راغلي دي. که یو هم داسې پالیسي غوره کړې وی لکه جاپان، لکه ویتنام، لکه چین، زه فکر کوم چې اوس به موږ د دنیا په سطح باندې که اول نه وی 10م 15م ابر قدرت خو به وو. اسلامي امارت الله عزوجل بیا ځلې داسې ستر نعمت ور برخه کړی دی، داسې ستر نعمت چې فکر کوم چې په دغه 10 لسیزو کې هم چا سره نه وو. هغه خپلواکي، امنیت، شجاعت او ازادي او استقلال دی. راځي خپلو مشرانو ته رجوع وکړو، خپلو علماو ته رجوع وکړو، خپلو هغه چا چې شپه درکړې وه، ورځ درکړې وه، غرمه درکړې وه، د خپلو خولو ډوډۍ سره شریک کړه، هغه سره رجوع وکړو، سره کینو چې ما وګټله د کونډو، بورو، یتیمانو، شهیدانو، پلچرخي او بګرام تر ګونتنامو پر لاړم، ما وکړله، ما ازادي راوړه. راځي د ازادي وساتو. څنګه پالیسیګانې په سیاسي محور باندې په بهرني سیاست کې زه درته ولاړ یم، ما درته ستندر کې ضرر دي. دغه چې ضعیف شوی یم بهرني پالیسیو د داخلي له وجې هغه حل لارې ما سره پیدا کړه. مکتبونو ته حل لارې سره پیدا کوو، پوهنتونونو ته حل لارې سره پیدا کوو، تقاعد ته حل لارې سره پیدا کوو، د ځوانانو بیکارۍ ته حل لارې سره پیدا کوو. حاصل قیاس نوره وړو لوی مشکلات چې په داخل کې زه او ته حکومت سره لرو، هغه مشکلات سره حل فصل کړو چې تر څو زه په داخل کې سره قوي شم، منسجم شم، زبردست شم. بیا د ما یو مملکت هم په رسمیت نه پیژني، بیا به هم زه کوم. که 48 مملکتونه ما په رسمیت وپیژني، 48 مملکتونه هلته سفارتخانې ولري، د 48 مملکتونو سیرومونه ما ته را روان وي، خو چې زه د تیر حکومت په صفت باندې دلته ضعیف وم، کمزوری وم، د حکومت او د ملت ترمنځ فاصلې واټن وي، زه فکر کوم
څول نفر نه وو اسلامي امارت غړي چې مکمل چې خبره ته څلور مملکتونو ته شکست ورکړو ولې ورکړو ناز صاحب محترم ستره خبره څه وه چې د ملت او د حکومت ترمنځ هماهنګي شتون نه درلودلو د ملت حکومت ترمنځ همغږي شتون نه درلودلو. بخیر سلامت اوسئ. هوتک صاحب ښه اوس سیاستونه چې روان دي د امارات او د نړۍ یو څه چې ورباندې حاکمیت لري هغه پرېکونو فشار ده تقریبا هغه حد اکثري فشارونو څخه استفاده کوي که هغه د پیسو کنګل کول دي که هغه د بانکي محدودیتونو په برخه کې د ویزو په برخه کې دغه سیاستونه به بالاخره کار ورکوي 3.5 کاله پاتې ونه لګېدله د ده دوام به کار ورکړي که نه اړتیا ده دې ته چې نرمښت راسي تغییرات راسي. دغه شدت دوه طرفه تاسو اشاره ورته کوئ چې باید دواړه طرفه نرمښت وښیي. ځینې ننګونې باید اوس مشخصې کړو چې کومې ننګونې په کور دننه موجودې دي او کومې ننګونې په نړیواله سطحه باندې موجودې دي. په نړیواله سطحه باندې د افغانستان د رسمیت نه پېژندلو په مورد باندې که دغه د بشر د حقوقو مسله یوه بهانه ګرځول سوې وي نو نظام مکلف ده چې د دغې ننګونې د مخنیوي په خاطر باندې هم د کور دننه اجماع ته نظر وکړي او هم په بهرنۍ نظام کې دننه د دغې معضلې د حل لپاره باید اقدامات ترسره شي. یوه مسله سوله. دومه مسله دغه ده اوس که د اقتصادي بندیزونه په افغانستان کې د بشر د ځپلو په خاطر باندې لګول سوي وي خو ستونزه خو بشر ته رسیږي دا خو بیا د بشر نقض ده. دغه نقض د په نړیواله سطحه باندې دننه د افغانستان له وګړو سره نړیوال نه کوي. امریکا د په دې برخه کې تعامل وکړي په دغه برخه کې د دننه انعطاف وکړي تر څو دا ستونزه حل شي. د سیاسي باور نشتوالی که موجود وي نو زه وایم دا باور دی ولې ورباندې کاوه په دې دوحه کې د چې خپل ځان د له جګړې نه ویسته او بیا اوس خپله د باور د له لاسه ورکړی د دې عامل خو په نړیواله سطحه باندې یو وارې ووایه تنها د بشر او داخلي موضوعات خو مه ورته ښیه. په نړیواله سطحه باندې د افغانستان اسلامي امارت باندې د باور نشتوالی کوم مفردات له ځان سره لري په کومو عنوانونو باندې د دې باور برخه ته خدشهداره کړې ده دا باور بیرته ژوندی کړي. زه فکر کوم چې په افغانستان کې د دننه د سیمه ییزې سیالۍ په چوکاټ کې دننه له افغانستانه غچ نه اخیستل کیږي دا په بهرنۍ انعطاف پورې تړلې ده. سیمه ییزه سیالي درته ښیم ته به له چین سره خپل رقابت په اقتصادي چوکاټ کې لرې توره دې م وکړله په 20 کلو کې د ټول اقتصاد پنځونه سره محدوده کړله د یوې لارې د یوې کمربند مخه دې ونیوله په همدغه رقم باندې د روسانو د سیاسي پراختیا مخه دې ډب کړله د مرکزي اسیا هیوادونه دې وننګول په جنوبي اسیا کې خصوصا په منځني ختیځ کې هغه ناتراشي وکړله چې د فلسطین جبرو ستم خو یې بیخي جای ته پرېږده چې هلته دې لپسې څه کړي خپله بربنډه څېره د بشر د حقوقو په عنوان باندې د حفاظت په عنوان باندې تر دې حده پورې راورسوله چې زاجي صاحب اشاره وکړله هر یو سازمان نه د خپلې نفع په خاطر باندې استفاده وکړله بله ورځ راوختلې د صحت له سازمان نه د ځان ویسته پرون پسې راغللې راووتلې ودې ویل چې د نتنیاهو په نیولو یا هم په افغانستان کې د جرمونو د تعقیب په خاطر باندې د پایسیسي باندې بندیزونه ولګول نن بیا پسې راغلی هغه برخې نورې پسې رااخلي او د په نړیواله سطحه باندې د نن را د احساساتو د راپارولو په خاطر باندې د اسلامي هیوادونو او بالاخره لغونه د غچ اخیستلو په خاطر باندې د هغې داعیې په وړاندې باندې درېږي چې فلسطین د فلسطین جغرافیه ده او هغه غواړي یا یې مصر ته انتقال کړي یا یې سعودي عربستان ته ورته وایي چې اوس جای ورته ورکړه دا ټول هغه څه دي چې په نړیواله سطحه باندې د نن د سیمه ییز په سیاست کې متوجه کړي دي یوازې افغانستان ته بله مهمه دا ده چې تا بشري مرستې یا نړیوالې مرستې محدودې کړلې په افغانستان باندې او تور دې دا پورې که لکه د سیګار راپور چې افغانستان نظام له دې نه استفاده کوي ته خدای چې دا د هغه سیټ اپ به تا ته نه وي معلوم دې دواړو دوستانو ته به نه وي معلوم د ټولې نړۍ ته نه ده معلوم چې یونما دلته کوم یو ماموریت په غاړه باندې لري په څه رقم باندې دلته دغه بشري مرستې مدیریت کوي اوس له همدغه بشري مرستو نه نیازی صاحب تیار د دوی خپله راپورونه دا وایي چې د دغه تبلیغاتو کانالونه که د انټرنیشنل شبکه ده که دا نور دي که دا نور دي که دا نور دي تر خبریالانو پورې له همدغه بشري مرستو نه تمویلېدل که نه له یوه طرفه خو ډېر ښه اوس بدنام مونږ وپي او بدنامولو یې مونږ ورباندې خبرې ته متوجه هم په همدغه بشري مرسته باندې افغانستان بدنام و او هم له همدغه نه په استفاده باندې مونږ بدنامولو معنا دا چې مونږ حقایق نه تصویرول وروستۍ خبره کوم نیازی صاحب رابسو دې ته چې مونږ که په دې برخه کې راځو چې د ازادۍ د رادیو د بندېدو خبره وسوله ازادۍ رادیو تر دې اوسه پورې د افغانستان لپاره په خیر باندې نشرات نه درلودل د دغسې تبلیغاتي شبکو د بندولو سبب هماغه مرستې او هماغه امکانات و چې تر دې اوسه پورې د همدغه کانال نه وړاندې راتلل زه به د یو اطمینان په خاطر باندې درته وایم که چیرې په دغه رقم شدت باندې تعامل چې دوی مخ ته بیایي
دغه نتیجه نه لري. 20 کاله مبارزې نتیجه ونه درلودله، 18 میاشتو نتیجه یې ډېره مثبته وه. که د میز په سر باندې خبره کوو، زه فکر کوم هم نتیجې ته رسېدلی سو، هم خپل ځان ژغورلی سو او هم د دوی په وړاندې باندې د براعت او د نورو برخو کې د نه انعطاف ښودلی سو. که شدت کوي والله خدای پې مکلف کړي و چې د شدت په وړاندې باندې شدت کول دي. ډېره زیاته مننه. بخیر اوسئ. عادل صاحب، ښه یوه مسله چې ډېر زیات د پلمې په توګه راپورته شوې ده، دا د تعلیم د نجونو مسله ده، د بشر د حقونو مسله ده. څومره مهمه ده چې حداقل په کور دننه دا حل کړو، هم به خلک هم خوشحاله اوسي، خلک به هم آرامه شي، باور اعتماد به نور زیات شي. دا د نړۍ له لاسه به دغه پلمه او دغه بهانه راواخلو. دقیقا ډېره پر ځای خبره ده. چېرته دا وړې او همدارنګه ناچیزې ستونزې حل کړو او دې ته دغه پلمې ختمې کړو، نو کېدلی شي چې زموږ دغه اوسنی کوم الحمدلله نظام لرو، امنیت لرو، همدارنګه د قدرت جزیرې له منځه تللي دي او یو واحد نظام لرو او الحمدلله هر څه منظم دي، هر څه به ټول په خپل ځای باندې او د خلکو زړونه هم لاسته راوړو او په دې باندې خلک خوشحاله کېږي. په دې کې د ملت او همدارنګه د خلکو مصلحت دی، منوط بالمصلحه، دا د خلکو په مصلحت باندې مرتبه ده او دا شرعي غوښتنې دي، داسې غوښتنې دي چې ګواکې دا نامشروع غوښتنې دي. شرعي غوښتنې دا زموږ مسؤلیت دی چې دا ورته برابر کړو او دا انشاءالله که چېرته واقعي حقیقي هوډ وي نو په یو ساعت کې دا ستونزه حل کېدلی شي. خو په ټوله کې تاسو یادونه وکړه چې د بشري حقوق په نړۍ کې یعنې ما ته د بشري حقوقو موضوع بیخي داسې یعنې یو بل سره ته ښکاري، ځکه تاسو خو ولیدل یو ابزار ده، یو ابزار لکه څنګه اوس تاسو ولیدل چې غزه کې څه وشول او څومره فجایع رامنځته شول، هلته د بشر حقوق هیڅ وجود نه لري او هیڅ څوک د یادونه نه کوي او لله الحمد دلته چې د بشر حقوق ټول پر ځای شوي دي او د بشر حقوقو ته درناوی شته دی، د بشر حقوق ته حق ورته ورکول کېږي. وړې وړې فلمې دا باید موږ خپله سره حل کړو او خپله د دې ته هڅه وکړو چې زموږ دغه شته نظام د دې حفاظت وکړو او ځکه نظامونه یا مثال استقلال نیول اسانه دي خو ساتل یې ګران دي. باید خپل نظام په دې باندې ډېر تکلیفونه ګالل شوي، په دې باندې وینې تویې شوي دي، په دې باندې یعنې ډېر ککرۍ له منځه تللي دي او په دې باندې ډېر هر څه د لاسه تللي دي. باید دغه نظام په هر قسم سره د زړه په مینه او د سر په مینه باندې باید دا نظام وساتو او دې ته او کومې خبرې چې موږ کله نه کله کوو دا د اصلاح په خاطر کوو چې راځئ د دغه خپل ځینې خبرې چې دي د ملت سره د خپل ژبه مشترکه کو، د ملت زموږ ستاسې هغه اساسي اساس چې دی هغه زموږ ملت دی. ملت زړونه لاسته راوړو، د ملت په زړونو باندې پادشاهي وکړو او د ملت سره همغږي وکړو او د ملت سره سیاست ونه کوو، بلکې او بل دا ده چې د ځینې هغه کومې غوښتنې چې د خلکو دي هغه ورته ورکړو او انحصار کې باید ونه اوسېږو او څه چې فعلا ملت یې وایي، هېوادوال یې وایي، دغه خلک یې وایي، د دې غوښتنو ته لبیک ووایو. نو په دې کې به انشاءالله هم به الله خوشحاله وي، هم به د بندگان خوشحاله وي او هم به زموږ دغه شته که خدای مکه بیا موږ په دې ستونزو سره مخ شو نو خدای مکه دا بیا دا هېواد دغه نظام له منځه لاړ شي، بیا به بیا څه کوو؟ ملت دربدر کېږي، ملت دردېږي، ملت توانې کېږي، بیا به چېرته هجرتونه کوو؟ کور دې ودان ډېره زیاته مننه کوم. زړی صاحب کومې ستونزې په کور دننه شته چې فکر کوئ بهرنۍ اړیکې ننګولی شي؟ نیازی صاحب محترم، راځئ یو خبره خو مخکې د نه ستاسو سوال ته راشم، خبره په غوڅ الفاظ سره وکړو. دا کومې سره کرښې چې دي که د نجونو تعلیم و تحصیل دروازې بندېدیز دي یا د بشري ناورین خبر د افغانستان کې، زما پران زما تر مطالعې قطعا د افغانستان د رسمیت پیژندنې دروازه دغه موضوعاتو نه ده بنده کړې، خو د ځینو اشخاصو لپاره دا سرفلمي ګرځېدلې ده، یعنې دا خبرو ته ګرځېدلې ده. تاسې د دوحې هغه تړون چې کوم شوی ده یا کوم دغه چې مزاج پکې شوی هغه ته وګوره، مشکل امغیز نه شروع شوی دی. هلته چې هر ځای کې اسلامي امارت لیکل شوی دی، امریکا سره چې کوم کاپي ده،
هلته لیکل شوي چې متحدین او امریکا د اسلامي امارت په نوم څوک نه پیژني، دوی د طالبانو تحریک په نوم باندې پیژندل کیږي. یعنی مشکلات الاول نقطې څخه وو. هغوی درته وایي چې ته اسلامي امارت مه وایه ځان ته. اسلامي امارت څه معنی ده؟ ته بیا مسلمانو په ځان ټوله بیا د امیر په چوکۍ ته کښېنئ. کوم امیر چې یو ځل غږ وکړ چې جهاد ده، بیا خو د کفر لمنه که ته غرب کې که شرق کې جنوب کې که شمال کې بیا لمن در ټولې. لکه شیخ الهند په دغه د عثماني خلافت دورې کې مالټا کې بندي وو، دا جیلر ورته راغللو، دا جیلر نه دغه شیخ الهند پوښتنه وکړله چې دغه مات ګډ حاکمیت یا خلافت چې موږ لرو دا انګلیسیانو ولې د شانې ولې ده؟ پرېږدئ موږ خپل حال ته پرېږدئ. دغه جیلر په خندا کې ورته ویل شیخ صاحب ته مجبه پوښتنه کوې، ته هم په دې سوال باندې پوهېږې، زه هم پوهېږم. که چېرته دغه مات ګډ خلافت نه د جهاد فتوا ورکړل شوله، خو ټوله نړۍ کې چې مسلمانان د یو غږ کېږي او کفار پر هغه اندازه باندې نه دي چې په یو مټ باندې شي، خو بیا تاسې بری شولئ. خلافت د ماتولو کوشش ځکه کېږي. زما پر نظر، زما تر مطالعاتو نړیوال د هېڅ وخت هم پر دغه فارمټ باندې نه مني حاجي صاحب محترم دا کوم فارمټ اسلامي امارت مخته اچولی ده. هېڅ دغه د مشروعیت پیژندلو نقطه زه دغه ته نه ور اچوم. زه چې کله کله دغه خبره کوم چې راځي په داخل د افغانستان کې د کوم موضوعات چې دي دا سره حل فصل کې دې لپاره کومه، دې لپاره نه کوم چې مشروعیت پیژندنې ته لار پیدا کړو، دې لپاره کومه چې زما افغانان چې دي پر هغه سطح باندې تحصیل او تعلیم نه لري چې سیاست ولوبوي، مې پرېږده چې یو بل څوک ذهنیت ورکړي ستا په خلاف یې ودروي. لکه په دې څو لسیزو کې چې سره وشول، زه نه یم چې د مکتب د نجدې لپاره خلاص کړه چې امریکا خوشحاله شي، سر د رسمیت پیژندنې لارې سره اواره شي. نه کېږي رسمیت پیژندنه په غوڅ الفاظو باندې. رسمیت پیژندنې لپاره مکتب نه غواړم. زه دغه د هزاره او ازبک او تاجک او پښتون لپاره چې دغوی متحد شي، پوه شي، علم حاصل کړي، تعلیم حاصل کړي او په داخل کې مشروعیت سطح په محبوبیت باندې بدله شي، دې لپاره یم مکتبونه دروازې خلاصې کړي، پانتونه دروازې خلاصې کړي، اختلاف ته لاره سره مه وهئ، تقابل ته لاره سره مه وهئ، په ناچیزه خبر باندې خپل افغان ورور مه خفه کوئ. ځکه چې دا سم بخښنه غواړم، جنگ ولاړ دی، جنگ ختم نه دی. د ولاړ جنگ او ختم جنگ ترمنځ اسمان او ځمکه فرق دی. ختم په دې معنی چې د جنگ ریښې ختمې دي، نور جنگ نشته دی. ولاړ په دې معنی چې یو څوک شته دي شاته د بهرني او خارجي قدرتونه شته دي چې هغه بیرته شروع کولی شي. دا جنگ روان ده په یو بلې بڼې سره، په بلې بڼې. زه هم چې راځي دغه لپاره په داخل کې متحد شو، اتفاق وکړو، اتحاد وکړو او د افغانانو مشروع غوښتنې سره واورو. په خیر اوسئ. متکثر دا بس ورو راټولو دې لپاره چې د امارات بهرنۍ اړیکې لا هم پراخې سي او مختلف هېوادونه ورته رانږدې شي. څه کول پکار دي؟ په دې برخه کې ستونزې کومې دي فکر کوئ او څنګه یې کولی شو چې حل یې کړو بالاخره؟ یو څو مهم نقاط یادوم. په نړیوال رسمیت ترلاسه کولو لپاره معتدل سیاست غوره کول مهم دي. دا معتدل سیاست هغه چې موږ نه په کور داخل کې د انظارو مخالفت ولرو او هم نه بهرني مخالفت لپاره زمینه مساعده شي. بله مهمه دغه ده چې د اقتصادي بنسټونو د لرې کولو په خاطر باندې باید کوشش وکړو. موږ باید هغه خود کفایي چې موږ باید له خپله ځان په اقتصادي چوکاټ کې دننه ولرو په هغه برخه کې کوټلي ګامونه پورته سي تر څو موږ وکولی شو د هغو مرستو د جلبولو او د هغو جوګه وګرځو تر څو زمینه راته مساعده سي. د بشري حقوقو د مسلې د حل مسله له ټولو مهمه مسله ده چې دغه بهانه باید په نړیواله سطحه باندې نوره وتړل شي او په کور دننه باید د دغو غوښتنو ته جواب وویل شي. د سیاسي باور د رامنځته کولو په خاطر باندې په کور دننه د سیاسي باور منځته کول، هغه باور چې اوس هم انګازې په یو نوع باندې څوک یې انحصاري بولي، څوک بله دا معنا ورکوي. د دې لپاره چې موږ بهانه وي نه وي ورته جوړه کړي، کار کال ته سپارلی، باید کوټلي ګامونه پورته کړو تر څو موږ په حقیقت باندې دا دستګاه په هغو ستون باندې ودروو چې ویې چلولی شو، په مخ باندې لاړه شي. د سیمې هیوادونو سره د همکاري په برخه کې موږ لازمه لرو چې د سیاسي او اقتصادي تړونونه جوړ کړو. یعنې دا له ټولو هغه مهمه برخه ده چې که موږ له ترکمنستان سره اوس کوم یو اړیکه لرو یا له ازبکستان سره لرو، دا هم جغرافیوي اتصال ده، هم سیاسي اتصال ده، هم امنیتي اتصال ده او هم تقریبا د سیمه ییز اتصال په چوکاټ کې دننه یو مهم بود ده. که دغه ډیپلوماسي د موږ په ښه توګه باندې مدیریت سي، له ازبکستان سره سي، له ترکمنستان، له قزاقستان، لکه له ایران سره مو چې کړي، له پاکستان سره هم سي او د سیمې په سطحه باندې دننه په دغو برخو کې دننه مهم فکتورونه راواخیستل سي تر څو دغه فرصتونه مساعد کړو. لکه د جال په شکل باندې وصل سو، موږ به نه امنیتي ستونزه ولرو، نه به بیا اقتصادي ستونزه ولرو، نه به بیا سیاسي ستونزه ولرو. او دې باید د دې لپاره باید یقیني دومره قوي ګامونه پورته سي لکه په ټاپي کې چې پورته کړه. اوس ټاپي که تېرېږي 3 ملکونه پرې تړل کېږي، هم ترکمنستان وتړل سه، هم افغانستان وتړل سه او هم به هندوستان تړل کېږي. دغه رخنه د
عداوت او د بغض د عناد دا شیان له منځه ځي موږ مشترکات سره پیدا کوو او دا به د موږ لپاره سیمه ییزه ګټه وي. د نړیوالو مرستو د جلبولو په خاطر باندې باید سوجي ترتیب سي. ډېره کوتاه وایمه وروستایي خبره دغه ده چې د داخلي ثبات د ټینګښت لپاره د داخلي ثبات د ټینګښت په خاطر مخکې ډاکټر صاحب اشاره ورته وکړله موږ باید داسې یو نظام ولرو چې متزلزل نه وي. متزلزل معنا دا چې په دې 3 کلونو کې استقامت د دې نظام له ټولو نه ښه کره ثبوت ده. خو دا به درته ووایم چې که چیرې په یوه ورځ باندې په اقتصادي بندیزونو په فشار باندې دننه بحران د مدیریت راتللی سي په داخل د نظام کې او د دې لپاره موږ یو بدیل ونه لرو په هغه صورت کې زه متزلزل بولم. د دغه تزلزل نه د نظام ویستل د ټول د نظام د چارواکو دندم ده وجیبه هم ده ځکه دا قربانۍ چې دې ملت ورسره ورکړي تر څو به یې ورکوي او تر څو به بیا بل نظام پایداره کوي او بیا به هغه تر دې رسوي چې هغه ثبات وساتلی شي او بحران مدیریت کړي. ډېره زیاته مننه. کور دیوادن عادل صاحب بحث مو راټولوو. د افغانستان لپاره حل لارې څه کیدای شي؟ مننه. اول دا چې د خلکو د ملت باور ترلاسه کړو او د دوی قناعت ترلاسه کړو او په دوی باندې د رحم او د ترحم لاس راکش کړو. هغه چې ناراضه دي هغوی ته سینه خلاصه کړو ورته وایي راځه راسره کښېنه او څوک چې مخالفتونه کوي هغوی ته بلنه ورکړو په ډېر وړین تندي سره ځکه د حکومت سینه فراخه وي او دلته ډېر زیات هر څه ټول موجود وي او هر څه په خپل انحصار کې باید ونه ساتو او اعتماد باید ولرو او بل د بیت المال او همدارنګه د کار د اهل کار او همدارنګه دستور قانون او همدارنګه د هغه بهرني ته چې څوک وځي د هغوی هم هغوی په هکله باندې فکر وکړو چې کوم کدرونه د افغانستان څخه وځي او بیا نه راګرځي د هغوی چې یو ځل زموږ نه پردي شول بیا بیرته نه راځي او دا هیواد بیا نشي جوړېدلی او دا هیواد په علم او په پوهه او په ټکنالوژۍ سره ابادیږي په یوازې په خلاصو قدري کنز او منیا او په دې شیانو باندې نه ابادیږي. دلته ټکنالوژۍ ته ضرورت دی. اوس موږ فعلا د یو مرمۍ د جوړولو توانایي نه لرو. د یو دغه کومې اسلحې چې د اوس ټرمپ یې اوازې وایي چې ما اسلحې پاتې دي هغه بیرته ماته راکړې دغه اسلحې خو اکسپایر کیږي. دا چې کله اسلحه در سره موجود وي مرمۍ نه وي موجوده دا په درد بیا نه خوري. 10 کاله وروسته دا هر څه اکسپایر دي. ته خپل هېڅ انکشاف نه لري او دا د دې توانایي نه لري او بله دا چې دغه کوم بشري قوا یا کوم کسان چې په غیر اهل کې استخدامیږي دا هم یو نوع فساد دی اداري فساد دی. کار اهل کار ته نه داسې چاته سپاري چې هغه بالاخره هر څه د بینه ځي بالاخره اعتماد د بینه ځي او د خلکو زړونه ناراضه کېږي او خلک ورځ تر بلې د هېواد پرېږدي. د ټولو ته باید حق او ټولو ته لبیک وویل شي په ټولو باندې اعتماد وشي او ټولو ته واقعي او حقیقي او دا خپل نظر خپله پرېکړه او خپل فکر په ټولو باندې تطبیق کول دا صحیح نه ده. موږ ته الله داسې یو نظام را کړی دی چې لیلها کنهارها شپه یې لکه ورځ دلته هېڅ شی ابهام نشته دی او دلته موږ د مشر او د مشرانو ټول احترام دی چې ځان راولي او په خپله ملت سره خواخوږي وکړي. ډېره زیاته مننه. مهرباني زازای صاحب. محترم درې فکټوره دي. یو خو حکومت ده چې اسلامي امارت ده. دویم فکټور منځ کې ملت ده چې عام ولس ده. دریم فکټور مخالفین دي. مخالفین یعنی هغه افغانان چې د اسلامي امارت په تقابل کې ولاړ دي اختلاف کې ولاړ دي یا هغه خارجي پالیسیګان سیاستونه او سازمانونه او مملکتونه چې اسلامي امارت په خلاف کې ولاړ دي. دا 2 فکټوره باید دا درک کړي مخالفین او اسلامي امارت چې مابین کې ملت قرار لري او دغه ملت به حد و به اندازې کونډې هم لري بوري هم لري یتیمان هم لري بیچارهګان هم لري معلولین هم لري معیوبین هم لري مهاجرین هم لري مسافر هم لري. نور بس ده په هر شکل او په هر صفت باندې نور بس ده. نه تقابل غواړو نه جنگ غواړو که بهرنی که داخلی که مخالف که مخالف نه. داسې پالیسیګانې دا ځلې ما سره غوره کړ چې زما ملت پکې ټپي نشي زما ملت بیا مهاجر نشي زما ملت بیا خیرخانه او کارتینه په جنگ نشي زما ملت بیا چاراسیا او خیرخانه په جنگ نشي. زه هم چې داسې پالیسیګان دا سره غوره کړو چې وکولی شو په دسترخوان سره راټول شو خپل افغانان چې په داخل کې دي په خارج کې دي اختلاف لري اختلاف په دسترخوان باندې سره خلاص کو په میز باندې سره خلاص کو په خبرو باندې سره تقابل هغه اختلافونه سره خلاص کو. ځکه ځینې محترم چې وم کړل
هر څه مو وکړل. نیکه مو په همدې ارمان باندې ګور ته لاړلو، نیکه مو په همدې ارمان باندې د پلار مو په همدې ارمان باندې سر هم سپین شولو، ږیره هم سپینه شوله. زموږ هم دا د ځواني په ختمېدلو باندې دغه ارمان باندې چې خوشحاله ژوند وکړو. نیازه صاحب محترم نور دنیا ژوندونه وکړل، خوندونه له ژوند څخه واخیستل، له ماښام، له مازدیګر، له سهار، له زوی، له ښځې، له مور، له اولادې څخه خوندونه واخیستل. موږ صرف ژوند تیر کړلو، ژوند په دې پوه شولو چې ماښام تیر شولو، مازدیګر تیر شولو، اختر تیر شولو، خوند مو وانه خیستلو. ول افغان صرف دې لپاره جوړ ده چې کله به ایران ته تښتي، کله پاکستان ته تښتي، صرف افغان دې لپاره جوړ ده چې کله دې پسې چاچک وه، کله دې پسې چک وه. افغان ژوند ته پرېږدئ، که دولت کې، که مخالف کې، که نړیوال سازمانو دي. دا ځلې وخت د خبرو دی، د صلح دی، د اتفاق دی، اتحاد دی، د ثبات دی. بخیر سلامت اوسئ ځاځی صاحب، ډاکټر صاحب او هوتک صاحب، ډېره زیاته مننه. عزتمندو لیدونکو ستاسو له ملتیا څخه هم یوه نړۍ مننه. تر بیا تودو خبرو، د خدای په امان.